ابو هريره رضی الله عنه دی او امام ترمذی امام ابو داود راوړی هغه وی چې قال ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر الصدیق رضی الله عنه یو ورځ دا خبره وکړه یا رسول الله اے د الله پیغمبره مرني بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت ما ته داسې کلمات څه ذکر وښایه او د هغې حکم راته وکړه چې زه هغه سحر او ماښام ویم داسې کلمات او داسې اذکار راته وښایه چې کله زه سحر کوم هم هغه ذکر ویم او چې کله ماښام کوم نو هم هغه ذکر ویم نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته دا ذکر وښو اللهم عالم الغیب والشهاده اے الله چې په پټو او ښکاره باندې پوهېدونکی فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې رب کل شیء وملیکه پالنه کوونکی د هر شیزې او باچا د هغې اشهد ان لا اله الا انت زه ګواهي کوم چې حقدار د بندګۍ بل څوک نشتی بیستانه اعوذ بک من شر نفسی زه پناه غواړم په تا سره د شر د نفس زمانه ومن شر الشیطان و شرکه او د شر د شیطان نه او د هغه د شرک نه بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې قله اذا اصبحت و اذا امسیت دا وایه کله چې سحر کې او کله ماښام کې و اذا اخذت مضجعک او کله چې د سملاستو په ځای کې سملي معنی چې د خوب نه مخکې وایه به دا ذکر ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي سحر هم وایه ماښام وایه او کله چې د سملاستو ځیله ورشي نو هلته هم دا ذکر وایه دې ذکر کې یعنی دا کلمات خو واضح دي د الله اذکار د الله یادول دي او د الله شان بیانول دي او دغه شان په دې اذکارو او دعاګانو کې انسان د الله نه خیر د دنیا او د آخرت غواړي یا سوال کوي الله ته چې الله ما شر د دنیا او د آخرت نه وساته او الله ته خپل عاجزي بیانوي نو دې کې هم د الله شان بیان شوی دی چې عالم الغیب والشهاده الله پوهه دی په پټ او په ښکاره باندې الله پوهه دی په پټ او په ښکاره باندې دې کې یره هم شته دې کې خوشحالي هم شته د خوشحالۍ خبره دا ده چې الله پوهه دی په پټ او په ښکاره باندې نو غم مه کوه او څه چې ستا حال دی د هر څه الله ویني او الله به اسانه کړي دغه شان کم اعمال چې ته کې د ذرې برابر چې نیک عمل کې الله به در د هغې اجر درکړي ځکه چې الله ته خبر دی د یرې خبره دا ده چې الله پوهه دی په پټه او په ښکاره باندې نو که ته ګناه به پټه کې او که په ښکاره کې الله ته پته ده او دا ورسره هم یاده کړه چې ذره برابر ګناه د هغې به سره الله حساب کوي ځکه چې الله په ښکاره هم پوه دی په پټو هم پوه دی او اصل تقوا او دینداري دا ده چې سړی د الله نه په هر حال کې ویریږي یعنې ښکاره او په پټه د خلکو په مخکې مو په پټه او دا دینداري ګرانه ده چې ته ځان له یو د الله نه یېرېږې دا ډېر ګران کار دی په نسبت د دغې چې د خلکو په مخکې د الله نه یېرېږي د خلکو په مخکې د الله نه یېرېده او دینداري کول دا خو بعض هغه دي چې په دې دغه کوي چې خلک دي او خلک مینې دا خو د ریاکارۍ یو قسم دی بل کم سړی چې د خلکو په مخکې بندګي کوي نو د ده مبارک کې دوه خبرې کیدی شي چې یا خو خالص د الله دپاره کوي یا خلکو ته ښیي خو چې ځان له بندګي د الله کوي نو دې کې دویمه خبره نشته دې کې دا قیود چې د الله دپاره کوي نو سړی د شپې توره تیاره کې تهجد ته ولاړي دی چا ته ښیي خو صرف الله ته ښیي که یا په پټه صدقې ورکوي د خلکو سره مرستې کوي منډې وایي یا یو سړي روژې نیولې د روژې اوس موږ ته څه پته لګي الا دا چې یو سړي سپیکر ځان نه جوړ کړی او عرض کې بیانوي
دا یو سړي دا روجه هم داسې چې بس ځای په ځای یعنې چې خپل ډېره به زما روجه ده او معمولي څه بانه ګوري چې زما د خولې نه دا ټکې وځي چې زما روجه ده دا اوس دی د تا خبره که ته څوک خبر نه کړې نو صرف د الله خبره ده په دې عباداتو کې څوک دا نه شي ویلی چې یاره کېدای شي ریاکاري ځکه چې هغه خو دې څوک خبره وي او چې د خلکو په مخ کې لګیایي نو دا نه چې موږ بدګماني کوو په مسلمان باندې خو د دې امکان شتي چې دې خلکو ته د ښو دپاره کوي امکان شتي که نشتي شتي نو په ځان کې داسې تقوا راوله چې یوازې هم د الله نه یېرېږي او د خلکو په مخ کې هم د الله نه یېرېږي یوازې هم ته په دې موبایل کې ګډوډ څه نه ګوره او د خلکو په مخ کې هم نه ګورې دې ته تقوا وایي یوازې هم ته د الله د شریعت مطابق لګی ژوند تېرې د خلکو په مخ کې د الله د شریعت مطابق ژوند تېرې ځکه چې الله عالم الغیب والشهاده دی الله په پټو هم پوه دی په ښکاره هم پوه دی دې کار به موږ له اله فایده راکولی که چېرته الله په پټو خبرو نه پوهېدی بیا به موږ له فایده راکولی چې یاره زموږ له موږ چې کله پټ شو نو بیا چې سم زړه غواړي هغه کوو او ښکاره کې نه کوو چې ښکاره کې الله موږ ویني نو داسې څه ځای نشته چې ته پکې د الله نه پټ شي او داسې څه خبره نشته چې ته د الله نه پټه کړې او الله یې وانه اوري او داسې څه عمل نشته او لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو که نه قرآن کې الله ذکر کړي چې زویه وی که د شړشم د دانې امره نیکي دې کړي یا دې بدي کړي فتکون فی صخره او فی السماوات او فی الارض او دا نیکی بیا په یو کاڼي کې دننه پرته یا په اسمان کې په یو ځای کې یا په ځمکه کې په یو ځای کې یأتي بها الله الله به د قیامت پر ورځ راوړي او په تله کې به یې ته مومې که زره برابر وي که هغه بدي او که هغه نیکي صرف دا نه چې بدیانې او صرف نیکیانې نه ځکه ما تېر شوي درس کې دا خبره وکړه چې دا اذکار چې وایي نو دې پر اهمه خبره څه ده چې سوچ او فکر سره دی ما دا خبره ذکر کړه چې ته دا کومه خبره چې ته کوې چې بدې کې ته سوچ کوې نو د هغې مطابق به بیا ژوند تېري ښه دې کې دا خبره ذکر کړې ده چې یا الله زه پناه نیسم په تا پورې اعوذ بک من شر نفسي د خپل نفس د شر نه د نفس ډېر شرونه دي او ځکه قرآن کې ګوره د نفس یو څو قسمونه ذکر شوي دي یو نفس هغه دی چې الاماره بالسوء انسان ته د بد کار امر کوي نو دا د نفس شر دی که نو ته الله ته دا وایي چې یا الله زما په دې نفس کې چې کوم شر پروت دی د هغې نه ما وساته او دا دنیا چې دا کوم ته پکې ګډوډي نه نو دا اکثر هم د خپل نفس د لاسه چې دی هغه تباه و برباد دي ځکه چې نفس یو ته څه وایي یاره به زړه دی نو وایي څه وکړو او ځکه یو روایت کې حدیث راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی چې څو پورې خپل خواهشات د هغه دین تابع کړي نه کوم دین چې ما راوړی دی یعنې موږ به خپل نفس او خپل خواهشات دا د دین تابع کوو دین به د خپل ځان نه تابع کوو یاره زما لکه دا اوس دا خبره زړه مې نه کېږي چې دا عبادت وکړم زړه مې نه کېږي دا زړه مې نه کېږي دا دقه د نفس خبره ده یعنې نفس راته وایي چې مې کوه ښه دین ورته وایي چې ویې که دا کار نو دې ځای کې د دین تابع کړو د خواهشاتو او د نفس یعنې که نفس راته ووایي چې ویې که یو خو ډېره ښه ده وبه کړم خو که نفس مې نه وي او زړه مې نه وي نو بیا به خیر دی دا دین خپل تابع کړم نو په دین کې به تبدیلي راولم خو زه به نه بدلېږم او بیا عبادت یعنې ته ځان ته د الله بنده پسې وې ته سهار منزل راځي خوب درغلی او جمع دی او ستړی نه نشم تللی سبا به لاړ شم موسم به هم برابري ته د الله بندګي څه شي کوې یعنې بنده خو غلام ته وایي که نه او غلام هغه څه کوي چې سید ورته امر کوي سردار ته دلته ځان ته د الله بنده څنګه وې دې چې خو تا د الله ونه منله ته اصل کې لکه څنګه چې حدیث کې راغلي دي چې بعض خلک او قرآن کې الله دا خبره ذکر کړي چې بعض خلک د خپل نفس او خواهشاتو بندګي کوي
او رسول الله وسلم عبد الدینار عبد الدرهم ذکر کړی چې بعض د ریال او د روپۍ بندګي کوي. موږ به خالص بندگان د الله یو. زموږ نه د روپۍ سره کار شته، نه د ریال سره، نه د خواهشاتو، نه د نفس سره. او که چېرته ریال او روپۍ او ډالر او خواهشات او نفس او بچي او ښځه دوی موږ ته هغه خبره باندې امر کوي چې هغه د شریعت خلاف وي، دا ټولې خبرې به د خپې لاندې ږدو. هله به موږ د الله صحیح بندګان جوړي. او ته سهار راپاڅېدې یاره نن سبا، نن نه سبا، دا ته به دا وایي چې دا زه بندګي د الله کو؟ غلام دي سي او غلام او سردار خو پرېږده. تاسو چې کوم ځای کې کارونه کوئ، نه هلته تاسو غلامان یې، نه هغوی ستاسو سرداران دي. او چې ټیم درته وښایي چې شپږو بجو له به ځان رارسي، ته دا خوا دې خوا هم نشي کولی. حالانکې دغه ځای کې هم ګوره د سړي زړه وایي چې یاره چینه تللی، خو د زړه مني یاره بیماري، ستړی، په ملا یې دړي، خوب یې نه یې کړی ورماتي. ولې ځکه چې هلته دا هم قیمتي دي که نه. خو چې کله ورته رب وایي او مؤذن آواز کوي چې راشه او نور داسې عبادت، دا خو ما یو مثال ذکر او جو بس دیسي او جوې بس الله دې رحم وکړي او جوې او بس یو دوا کوه، بیا دا قصې سټارټ شي. خالص بندگی د الله دا ده چې نفس، خواهشات، بچی، ښځه، ملګري، ځواني، دا هر څه به د الله د دین تابع ګرځي. دین به د دې شنو نه تابع کړي. نو ځکه دلته وایي چې یا الله ما زما د شر، د نفس د شر نه مې ساته، او یا الله د شیطان د شر نه، دا خو واضح و شرکه، او د هغه د شرک نه، یعنی شیطان ته اخته کوي په شرک کې. او شیطان دا هم غواړي چې تا ځان سره برخدار کړي، دا ټولې خبرې دننه راځي. شیطان خو هسې هم جهنم ته ځي، ته خو الله ویلي ده، هغه ته دا پته وي زه به ځم. غواړي دا هغه وایي کیدای شي که دا هغه هم زما دې سره کم شي چې ځان سره ملګري نور پیدا کړو. او قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې د جهنمیانو تکلیف به او د شیطان تکلیف دا په دې نه به کمیږي چې د دوی ملګري په جهنم کې ډېر شي. نور دنیا کې دا طریقه ده چې غم چې په ډېرو خلکو شي نو څه کېږي؟ کمیږي، اسانیږي.